طالب چارواکو ته د مجاهد خبرداری وایي رسنیو کې پر مشر باندې نیوکې مه کوئ، که هره مسله وي مخامخ ورته ووایي. بل خوا ملا هیبت الله تازه څه اقدام کړی، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مجاهد خپل چارواکو ته ویلي افغانستان مه بې ثباته کوئ. د طالبانو ویان د خپل حکومت له چارواکو وغوښتل چې خپل فکري اختلافات دې په رسنیو کې نه خپروي. ذبیح الله مجاهد خبرداری ورکړی چې د دوی هیڅ چارواکی او وزیر باید د خپل منځي اختلافاتو په ویلو سره افغانستان د ناکرارۍ او بدبختۍ لور ته سیخ نه کړي. ذبیح الله مجاهد له طلوع نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې د کابینې غړي او د دوی نور چارواکي کولی شي خپل نظر د طالبانو مشرتابه ته په ازاده توګه وړاندې کړي او هیبت الله اخندزاده هیڅکله هم مخالف نظر ته غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو ویان په خپلو خبرو کې د دوی نورو مسؤلینو ته هم خبرداری ورکړی چې د مشرتابه پر وړاندې د خپل اختلافي نظر له څرګندونو او په رسنیو کې د دوی د اختلافونو له خپرولو ډډه وکړي. هغه زیاته کړه دا زموږ لپاره ښه نه ده چې په رسنیو او عمومي توګه د اختلاف مسلې راپورته کړو چې هیڅ ځای هم نه نیسي. البته د مشر په شتون کې موږ تضمین کوو چې چارواکي کولی شي خپل نظر په ډیره ازاده توګه څرګند کړي، ځوابونه او ډاډ ترلاسه کړي او موږ هیڅ غبرګون هم نه وینو. بل خوا ملا هیبت الله وایي زما له اجازې پرته هیڅ څوک بهر ته د زده کړو لپاره نشي تللی. د طالبانو حکومت د ډیټابیس د اسنادو له مخې د طالبانو د حکومت مشر شیخ هیبت الله اخندزاده دولتي څانګو ته امر کړی چې د ده له اجازې پرته دې څوک بهر ته د زده کړې لپاره نه استوي. شیخ هیبت الله دغه فرمان د روان کال د چنګاښ په 14مه صادر کړی. د دې مکتوب په یوه کاپي کې چې د طالبانو د عامه چارو وزارت ته استول شوی، شیخ هیبت الله له طالبانو غوښتي چې ستاسو په استازیتوب که څوک بهر ته د زده کړو ظرفیت لوړونې سیمینارونه او یا نورو زده کړو لپاره لیږل کیږي د هغوی بشپړ معلومات د کورنیو چارو وزارت له لارې موږ ته ولیږئ او زموږ له منظورۍ وروسته به یې په اړه اقدام وشي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.